بیا هیڅ پته نه لګي، والله د دې ژوند هیڅ پته نه لګي. سبا له به د خاورو لاندې پروت ارمانونه به کېږي. تهجد، تراویح، قیام، د شپې لمونځ په دې مبارکه میاشت کې تېر شوي ګناهونه دې په الله بخښي، د معمولي اجر دی. بلکې دې ته وګوره، څوک چې د رمضان د میاشتې په شپو کې منځونه کوي، تراویح، تهجد او دا ولاړي الله ته، دا سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په شهیدانو کې شمارلی کېږي او په صدیقینو رښتینو خلکو کې شمارلی کېږي. یو حدیث کې داسې راځي، د حدیث امام بزار، امام ابن خزیمه، امام ابن حبان راوړی او په هغې کې دا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راغی، وی یا رسول الله که زه د دې خبرې ګویي ورکم چې الله اله الا الله وانک رسول الله، که زه د دې خبرې ګویي وکړم چې د عبادت حقدار یک یوازې الله دی او ته یقینا د الله پیغمبر یې، که زه د دې خبرې ګویي وکړم او بیا 5 منځونه ورسره کومه، وادیت الزکا او زکات هم ورکومه، وصمت رمضان، دلیل زموږ دلته دی، وصمت رمضان وقمته، او د رمضان د میاشتې روجې ونیسم او په شپو کې منځونه وکړم، یعنی تهجد، تراویح، د هر څه وکړم. فممن انا، نو الله به ما په کومو خلکو کې شماري؟ ډېر ناشنا سوال دی که څوک. فممن انا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي من الصدیقین والشهداء، که دا کارونه ته کې نو بیا به الله ته په رښتینو خلکو کې او په شهیدانو کې شماري. کم سړی چې د رمضان په میاشتو کې تهجد کوي، تراویح کوي، په جومات کې ولاړي د امام سره منځونه کوي او بیا ځان له کور کې هم ولاړي، په کور کې هم برخوي، دا سړی په صدیقینو او شهداو کې دی. بلکې یو حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود راوړی، امام ترمذي هم راوړی، امام نسائی، امام ابن ماجه هم راوړی، پای کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف، یو سړی چې ولاړي ماسخوتن لمونځ د چا سره وکړي؟ د امام سره وکړي. یو سړی دی ماسخوتن لمونځ د امام سره وکړو او بیا یې تراویح د امام سره وکړي حتی ینصرف، تر دې چې امام د دې خپل لمونځ نه فارغ شي او دا سړی ورسره دا وخته پورې ولاړ دی، نو د دې سړي دپاره به داسې اجر الله ورکوي لکه دی چې سهاره پورې په منځه ولاړ. خو دا پکې شرط دی، نه ایمان او احتساب خو بله مسله و. دې حدیث کې څه شرط دی؟ امام سره به دی د جومات نه یعنې فارغه کېږي. امام چې سلام وګرځوي دی به دا وخته پورې یي هله، دا نه چې 2 تراویح دې وکړه او منډې، 4 یې وکړه او کور ته منډې وه. یا بعض دلته په دې ملکونو کې خصوصا بعض وایي زمونږ ویتر دوی په دې ویترو پسې نه کېږي، نو د ویترو نه منډه کړي، نو 8 رکعته تراویح به وکړي چې کله د ویتر وخت راشي بیا به دی څه کړي؟ بیا به لاړ به شي منډه به کړي، د اجر نه ځان محروم کړي. خو چې سړی دا هم ویلی شي موږ ته چې صحیح ده، خو زه د شپې نور مونځ هم کوم، نو ځکه زه دا ویتر دلته نه کوم، زه د شپې نور مونځ هم کوم او ویتر د شپې اخرنی مونځ ګرځول غواړي، نو ځکه زه دلته ویتر نه کوم، بس تراویح کوم بیا ځم. نو د هغې جواب دا دی چې بیا هم یو طریقه درته مونږ ښایو چې د اجر نه محرومه نه شي، هغه دا چې د امام سره ودرېږه په دې ویترو باندې، په دې نیت باندې چې زه نور مونځ هم پوره کوم لګیا، او بیا چې کله د امام د ویترو نه سلام وګرځي ته پاسه بل رکعت وکړه، ته سلام مه ګرځوه، پاسه بل رکعت وکړه، نو ستا د طاق نه شو جفت شو. بیا د شپې چې کور ته رالې او نور منځه ته دې اراده وي نور مونځ وکړه، بیا پسې ویتر وکړه، خو چې د دغه اجر نه محرومه نه شي. د حدیث کې دی چې یو سړی د امام سره ولاړي او د امام د منځه نه د فارغه کېدو پورې دی د هغه سره وي،
چې مخکې ترې ووتې بیا خو دا اجر تاته نه میلاوي. نو ټولو مسلمانانو ته دا نصیحت دی، رونو او خویندو ته، چې دا میاشت د تهجدو میاشت ده، دا میاشت د قرآن د تلاوتونو میاشت ده، دا میاشت د شپې د تراویحو د قیام د اوږدو اوږدو رکعتونو میاشت ده.